بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو پرون چې کومه واقعه شوې ده د هغې په هکله وایي نجیب اپیز راغلی ده او هغې یو څو خبرې کړلي. نو زه تاسو ټولو ته هغه پلی کوم چې آیا نجیب اپیز د هغې په هکله باندې څه وایي، نو تاسو مو واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زه خپل ټولو افغانانو ته تسلیت وایم. کم کیس چې شوی دی هغې باندې نجیب اپیز چې کوم دی وایي زه ډېره زیاته خفه یم او ټولو افغانیانو سره هغه چې کوم دی په غم کې شریکه یم. آیا د دې نه اخوا نجیب اپیز څه وایي، نو هغه د سره هم واورئ. او زه واقعا نن نه پوهېږم، زه بدبخته نن د چا غم تاسو سره ټول نه مخکې خو به زه تاسو ته دا ویم چې کومه بدبختي تا شروع کړله نجیب اپیز چې کوم شروع کړلي کله د جیري په غی کې پرته وي. د دې نه علاوه چې کم مشهور کس وي نو هغه به د دې سره ورسره وي او چې څه حرکت دا کوي هغه ټوله تاسو ته پته ده. د دې ایکسپلینیشن ته هغه ضرورت نشته، خو مخکې ګورو آیا ځان یې په جړا کړی دی او داسې د جړا سټایلونه کوي. مخکې ګورو چې څه وایي. د جبار قهرمان غم در سره وجاړو، که د رازق خان غم در سره وجاړو. نجیب اپیز وایي مخکې چې کوم کیسونه شوي دي وایي چې آیا په هغه غمونو کې زمونږ ختم نه و چې مونږ ته دا بل غم هغه رامخې ته شو. جبار قهرمان دې ته د مکر اوښکې وایي. د مکر کم اوښکې چې دی هغه تویوي او هغه مکر کوي. په ښځو کې دا یو مشهوره هم ده چې ښځې چې کوم دی د ټول نه زیات مکر هغه ښځې کوي. نه وه. نور به زه تاسو ته دا ویم نجیب اپیز چې په ویډیو کې کم ویلي دي هغه وایي کم کار چې شوی دی ډېر زیات بد شوی دی، کم حرکات چې شوي دي هغه هم ډېر افسوسناک دي. یعنی زمونږ د افغانستان کم نوم چې دی هغه وایي بې شرمه شو، په شرمونو باندې وشرمه او کم حرکت چې شوی دی. یعنی که مونږ وګورو BBC نیوز دې نه علاوه نور کم انټرنیشنل کم الکترانیک میډیا چې دا په هغې باندې دا قصه هم چلیدلې ده او ډېر په غلطو ټکو کې د دې هغه ستاینه شوې ده. نو ډېر یو افسوسناک او شرمناک خبر هغه دی د افغانستان دپاره کومه واقع چې شوې ده. بلکې مونږ سوشل میډیا ته وګورو هغه کې هم مکمل ډکه د سوشل میډیا صرف او صرف په دا باس هغه روان دی. خو د دې نه علاوه کوم بین الاقوام ته چې د افغانستان کم مخ شو نو هغه هم ډېر یاد شرمناک دی. بلکې مونږ وګورو نو تر اوسه پورې د افغانستان کم حکومت چې دی هغو تر اوسه پورې په دې باندې دا څه ایکشن نه دی اخیستی د دې کم مخنیوي دپاره یا نور داسې اقداماتو دپاره هغو څه اقدام هم نه دی کړی. ځکه چې یو انټرنیشنل سطح باندې دا قصه هغه چلیږي خو هغو اوسه پورې د دې مخنیوی لا نه دی کړی. بل دی کې چې کوم مرګونه هغه واقع شوي دي هغې نه به هم تاسو هغه خبر وئ. خو دغه خبرو نجیب اپیز چې کوم دی د دې هم یو ډېر افسوسناک واقع چې شوی د دې غندنې کړې وه نو هغه هم تاسو سره شریک کو. دې نه علاوه نور داسې معلومات راتله به مونږ تاسو سره شیر کوو. نو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.